بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات ملګرو، هیله مند یم چې روغ او جوړ هستئ. نن راځو ملګرو په یوه وړه موضوع باندې بحث کوو. زموږ اکثر ملګري موږ نه پوښتنه کوي چې موږ خپل کمپیوټر کې وینډوز 11 څنګه انسټالوو. نو موږ وینډوز نه انسټالیږي وایي ستاسو د کمپیوټر مینیمم ریکوایرمنټ پوره نه دي. ملګري چې کله وینډوز 11 انسټالوي نو هغه This PC can't run Windows 11. دا مسیج ورکوي ته به لیکلي This PC doesn't meet the minimum system requirement to install this version of Windows. دا معنی چې ستاسو د کمپیوټر چې کوم هغه minimum requirement دي هغه available نه دي د Windows installation لپاره. لومړی راځو هغه requirement ګورو چې کوم requirement پکار دي د Windows 11 installation لپاره. هغه کوم چې minimum requirement دي یو ماشین لپاره د یو کمپیوټر لپاره تر څو کې Windows 11 انسټال شي. لومړی د پروسیسر او سی پی یو چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه 1 ګیګا هرتز یا د هغه څخه زیات چې کوم د کلاک سایکل سپیډ دی 1 ګیګا هرتز یا څخه زیات نو یې کې انسټالیږي سره د 2 یا 2 نه ډېر کور. دا معنی چې د کور ټولونه په کم پروسیسر کمپیوټر کې د وینډوز 11 انسټالیږي نه. کم از کم باید 2 کور ولري، که هغې نه زیاتې به کور 3 یا کور 5 یا کور 7 وي ښه خبره ده. دویم ریکوایرمنټ چې کوم دی هغه د ریم د رینډم اکسس میموري هغه 4 جی بي پکار دی ورته مینیمم، کم از کم به 4 جی بي که هغه نه ډېرېږي ښه خبره ده. دریم ریکوایرمنټ ورته سټوریج 4 جی بي حافظه پکار ده یا ایس ایس ډي یا ایچ ډي ډي، کم از کم باید 4 جی بي حافظه ستا کمپیوټر ولري. دغه کمان هغه 4 چې کومه مهم او مشهور ریکوایرمنټ دي د وینډوز 11 لپاره چې مایکروسافټ په اول کې په خپل سایټ باندې دا ورکړي چې دغه 4 ریکوایرمنټ د چا کمپیوټر ولري کولی شي د خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کړي. خو دا وروسته چې لاندې کوم 2 یا 3 ریکوایرمنټ دي سیستم فرمویر چې کوم دی او ټي پی ایم ټرسټډ پلیټفارم ماډیول دا مایکروسافټ اوس ورکړي دي سایټ کې پیدا کولی شي تاسو. مخکې دا اوله کې نه ورکول نو اکثریت ملګري دې مشکل سره مخامخ وو. اصل سیستم فرمویر چې کوم دی د هغه پروګرامینګ کوډ چې دا په بایوس کې سټوري او کله چې دا وینډوز بوټینګ کیږي کمپیوټر چالانیږي نو هغه وخت کې د کمپیوټر مکمل انټرنل هارډویر چې ګوري چې کوم هارډویر ما سره وصل دی کوم کار کوي کوم مشکل دی هغه ټول په سمانه کتل کیږي ما سره. نو بایوس ما سره باید 2 ټایپ یو سره لیګسي چې کوم پخوانی او سابقه کمپیوټر کې اته لیګسي یعنی اولډ چې کوم ټیکنیکو چای کې به سکیور بوټ موډ چې کوم سکیور بوټ فیسیلیټي دي هغه موږ سره اویلیبل نه په لیګسي کې. او یو ایف آی چې کوم دی یونیفایډ ایکسټینسیبل فرمویر انټرفیس دا په ماډرن کمپیوټر کې اکثریت نوو کمپیوټر کې ټول چې اوس کوم سره کمپیوټر دي ټول کې دا راغلی. نو دا لکه څنګه چې بایوس د کار دام کوي بیسیک انپوټ آوټپوټ چې د کمپیوټر چې کوم هغه ریکوایرمنټ شیان دي چې کوي چې کله کمپیوټر چالانیږي هارډویر چې کوي چیکینګ لپاره د یو ایف آی 2 ګټې دي. هغه یو ګټه په پارټیشن ټایپ کې د سټوریج ډیوایس هغه اوس باس نه کوي معنی ځکه هغه خبره اوږدېږي. یو ګټه دغه د موږ سکیور بوټ یو ایف آی چې د بوټینګ وخت کې چې کله وینډوز بوټ کیږي هغه وخت کې د وورمز د وایروس نه د کمپیوټر خرابېدو مخنیوی کوي خبرې تر څو چې کمپیوټر خراب نشي د وایروس او د وورم او د نورو کوم چې مضر سافټویر دي د هغې داخلېدو نه د بوټینګ وخت کې چې تر څو زموږ وینډوز خراب نشي. دا د یو ایف آی ګټه ده او سکیور بوټ موډ هم دغه ګټه ده چې کوم سره یو ایف آی کې انیبل فیچر دی. او دویم چې کوم د ټي پی ایم د ټرسټډ پلیټفارم ماډیول ورژن 2 چې کوم دی ریکوایر دی وینډوز 11 لپاره دا لکه څنګه چې موږ سره بیت لاکر دی په وینډوز کې دا سکیورټي فیچر دی د سکیورټي لپاره استعمالیږي. خو زما اکثریت ملګري هغه څلور لومړي چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه په سره پوره وي. دلته ما سره زما تاسو ماشین زما ګورئ دلته ما سره دا ویم کې ما سره زما دا ټول ریکوایرمنټ پوره دي. وګوره 4 جی بي ریم ما سره دی 4 جی حافظه هم ده پروسر هم زما ګوره 2 پروسر ما سره دي ټول ریکوایرمنټ ما پوره دي. خو بیا هم ما ته دغه میسج راکوي دا وینډوز ما ته وایي چې ستا مینیمم ریکوایرمنټ پوره نه دي. نو دې مشکل حل لپاره راځو یو طریقه ده دا طریقه مخې ته وړو. نو هیله منم چې تاسو دغه طریقه تاسو لپاره مفیده تمامه شي چې کله تاسو دې ته راغلی
دلته به تاسو د کیبورډ نه شفټ F+ پرس کړئ. چې کله شفټ F+ پرس کړئ نو تاسو ته دلته یو CMD کمانډ فرام خلاص شي. دلته به ولیکئ رچ ایډیټ. موږ ځو رجسټري ایډیټر ته. اول ته د HK لوکل ماشین چې کوم زمونږه سیټینګ دی هغې نه هغه بعضې ریکوایرمنټ چې کوم دی لکه چې د سیکیور بورډ شو، د TPM شو، یا زمونږ ریم کم وي هغه موږ بایپاس کوو. معنا تیروی دا معنا چې کله زمونږ د فلش نه یا CD نه یا ISO فایل نه وینډوز کوو خپل کمپیوټر ته نو هغه وخت کې دی لومړی د کمپیوټر د ډیوایس ماشین هغه ریکوایرمنټ ګوري چې دا کمپیوټر دی ایبل دی وړ دی چې دې کې وینډوز 11 انسټال شي. نو که ریکوایرمنټ پوره خو وینډوز 11 مخکې انسټالېږي، که پوره نه وي به تاسو دغه میسج درکوي دې لپاره چې موږ دغه ریکوایرمنټ سکیپ کړو. دا معنا چې دغه ریکوایرمنټ مه چک کوه. کوم شی چې زه ورته وایم دا مه چک کوه. لومړی راځو تاسو به لومړی راشئ HK لوکل کی ته. هلته به راشئ سیسټم ته او لاندې به راشئ سیسټم کې سیټ اپ ته. په دې به رایټ کلیک کوئ او هلته به راشئ کی نیو او کی به یو کی جوړه کړئ په نامه د لیب کنفیګ. لیب کنفیګ چې جوړه کړئ تاسو به دا باندې کلیک کړئ. را باشئ دلته خپل د خالي ساحې ته رایټ کلیک به کوئ، نیو ته به راشئ. هلته به ویلیو والئ DWORD 32 او لومړی موږ شی کوو بایپاس TPM چک. دغه کوم ډیجیټل ویلیو چې د هیکساډیسیمل دا ټول صفر ده. نو صفر دا معنا چې دا معنا چک کوه. زه به دا ډبل کلیک کوم او دا ویلیو به زه څه کوم ورته 1 کوم. 1 دا معنا چې دا معلومات بایپاس TPM چک ما ته مه کنسیډر کوه. دا معنا سکیپ کړه. دا لومړی دا شو. دویم بیا راشئ رایټ کلیک به کوئ نیو ته. رایټ کلیک نیو DWORD 32 ته به راشئ. یو به ولیکئ بایپاس سیکیور بوټ چک. سیکیور بوټ ما ته مه چک کوه. دا ویلیو به 1 کوئ. اوکې به کوئ. تاسو که کریم پوره وي که دغه دوه سیټینګ تاسو مخې ته ووځئ نو تاسو سره مخې ته ځي وینډوز انسټالېږي. خو که چا ریم هم کم وي 4 GB نه تاسو کولی شئ چې هغه هم بایپاس کړئ. بیا به ولیکئ بایپاس ریم چک. په دې واسطه باندې تاسو کولی شئ چې خپل ریم هم څه کړئ بایپاس کړئ 1 او شی به کوئ اوکې به کوئ. دا چې خلاص شو را به شئ دغه وینډو به هم کینسل کړئ، دا به هم کینسل کړئ. را به شئ د وینډوز کوم آپشن دلته به دا بیک لاړ شئ او بیا به وینډوز چې کوم 11 پروفیشنل دا به سلیکټ کړئ او نیکسټ به کوئ. چې نیکسټ یې کوئ تاسو سره به مخکې د وینډوز لاړه شي. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر ته وینډوز 11 انسټال کړئ. دا هغه سمپل طریقه ده. دا د ما سره وینډوز 11 انسټالیشن پروګرس یعنې شروع شو. هیله مند یم چې وینډوز تاسو لپاره مفیده تمامه شي.